السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز سپیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د یوټیوب ایډسن په حواله سره مرګرو خبرې اترې کوو چې یوټیوب ایډسن چې کومه مرګرو پالیسی دغه چینج شوې ده. مخکې به مرګرو چې تاسو ایډسن ته اپلای کوله نو مرګرو تاسو چې په اکاونټ کې به کله $10 مرګرو مکمل شو نو بیا به تاسو ایډسن ته اپلای کوله. خو اوس مرګرو 2022 کې چې مرګرو دا پالیسی چې کومه ده مرګرو هغه اوس چینج شوې ده. چینج کېدو نه بعد اوس مرګرو که فرض کړئ تاسو اکاونټ صرف ایډسن اکاونټ تیار شي نو مرګرو تاسو ډایرکټ ویریفای کولی شئ. هغې نه مخکې مرګرو که تاسو فرض کړئ ایډسن ته اپلای کوله نو مرګرو هغې کې به مسلې مسایل ډېر راتلو. تاسو اکاونټ کې به چې پهله $10 مرګرو چې پوره شو نو هغې نه بعد به مرګرو بیا تاسو ایډسن اکاونټ ته اپلای کوله مرګرو. نو اوس هغه پالیسی چې کومه وه نو هغه اوس چینج شوه. اوس مرګرو چې کومه پالیسی ده د ایډسن په حوالې سره نو هغې کې مرګرو چې اکاونټ صرف زیرو هم وي نو مرګرو تاسو اپلای کولی شئ ایډسن ته. اوس چې کومه پالیسی ده هغه یې مکمل چینج کړه. مرګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې ایډسن دپاره کومو څیزونو ضرورت دي، کم څیزونه مرګرو تاسو برابروئ. نو مرګرو هغه درته په دې ویډیو کې ښیم خو تاسو به ویډیو پوره ګورئ. مرګرو اوس موږ اکاونټ ویریفای کېدو ته راغلي نو مرګرو اکاونټ ویریفای کېدو دپاره مرګرو کومو څیزونو ضرورت دي نو په هغې کې مرګرو پهله دا قومي شناختي کارت چې کوم د حکومت طرفه چې مرګرو تاسو ته کوم آی ډي کارت شو شوي مرګرو پهله د هغې ضرورت ده. بیا دستاویزات یا بینک سټیټمنټ یا یوټیلیټي بلز چې داسې یو څیز مرګرو چې په هغې باندې تاسو خپله پته وي مرګرو. او بیا هغې نه بعد داسې معلومات چې هغې نه تصدیق نه بعد بیا به تاسو ته مرګرو رابطه ایمیل په ذریعې سره کیږي. مرګرو بیا هغې د لاندې یو فارم دی چې دا فارم به مرګرو بیا تاسو ډکوئ. خو مرګرو دې دپاره چې کومو څیزونو ایکسپټډ دي نو مرګرو هغه تاسو ته ښایي ډرایور لایسنس ده، پاسپورट ده، قومی شناختی کارت ده، ریاست کی طرف سے جاری شدہ شناختی کارڈ، مستقل رہائشی کارڈ، حکومت کی جانب سے جاری شدہ دیگر شناختی کارڈ. مرګرو دا غونډ چې کوم دي نو دا په دې باندې مرګرو دا 45 چې ما تاسو ته یاد کړو په دې باندې تاسو خپل اکاونټ ویریفای کولی شئ. خو مرګرو اوس چې کومه پالیسي ده هغه چینج شوې ده. چینج کېدو نه بعد اوس مرګرو تاسو ډایرکټ ایډسن ویریفای چې کمپین دی مرګرو تاسو هغې ته اوس ډایرکټ اپلای کولی شئ چې څنګه ستاسو چینل مونټایز شي او تاسو اپلای کوئ. نو مخکې به مرګرو تاسو $10 برابرېدو، هغې نه بعد به تاسو اپلای کوله. او مرګرو که فرض که تاسو ایډسن اکاونټ پاسورډ تاسو نه هیر شوي نو مرګرو تاسو هغه هم ریکور کولی شئ. دلته په دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ چینج یور ایډسن ساین انفارمیشن. مرګرو که تاسو فرض که ایډسن کې انفارمیشن چینج کول غواړئ نو مرګرو هغه هم چینج کولی شئ. او مرګرو تاسو چې کوم ایمیل ایډسن دپاره کوم پرووایډ کړی دی مرګرو هغه چینج کول غواړئ نو هغه هم چینج کیږي. او مرګرو که فرض که تاسو نه پبلیشر آی ډي چې کومه ده یوټیوب چینل چې کومه ده تاسو نه هیره شوي نو هغه هم تاسو ریکور کولی شئ. بیا چینج د کنټیکټ انفارمیشن ان یور ایډسن اکاونټ. ایډسن اکاونټ کې چې کوم کنټیکټ کېدو چې تاسو کوم انفارمیشن مرګرو ورکړي نو هغه هم تاسو چینج کولی شئ. او مرګرو تاسو بیا پکې زبان هم چینج کولی شئ. مرګرو تاسو چیک ایډسن اکاونټ ټایپ مرګرو هغه چیک هم تاسو بدلولی شئ. که تاسو فرض که چیک ورکړئ مرګرو چینج ټو پیمنٹ ایډریس ان یور ایډسن اکاونټ. مرګرو چې ایډسن اکاونټ کې چې تاسو پیمنٹ چې کوم ایډریس ورکړئ مرګرو دی وي هغه هم تاسو بدلولی شئ. مرګرو هغې نه لاندې چې څومره دي مرګرو هغه هم دغه دي. مرګرو اوس ډیره اسانه شوه. پهله به موږ $10 په ایډسن اکاونټ کې برابرولو، هغې نه بعد به مرګرو موږ ایډسن اکاونټ ته اپلای کوله. خو اوس که اکاونټ کې $0 هم وي نو موږ ایډسن اکاونټ ته اپلای کولی شو.
ملګرو امید لرم چې دا وړه غونتې ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي وي. ویډیو هم لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او په نوي ویډیو کې به ملګرو ملاقات کیږي. د الله په امان.